د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت د مولوي هیبت الله اخندزاده د مبارکۍ پیغام. ګرانو هیوادوالو، الحمدلله دا ځل لوی اختر په داسې حالت کې لمانځو چې د الله جل جلاله په فضل و کرم سره هیواد مو په بشپړ ډول آزاد شوی، اسلامي نظام قایم ده، ټول ملت مو د امن، آرام او خود په فضا کې ژوند کوي. دا ستره فتحه یوازې د اسلامي امارات او د سنګر د مجاهدینو نه بلکې د ټول ملت را سره شریکه ده چې په 20 کلن جهاد کې هر ډول تکلیفونه را سره وګالل ترڅو مو هیواد له اشغال څخه آزاد شو. د افغانستان اسلامي امارت په هیواد کې د اسلامي شرعي نظام د قیام ترڅنګ امنیت، پرمختګ او د دې هیواد د بیا رغونې لپاره هر ډول هلو ځلو ته خورا جدي متوجه دی. الحمدلله وروسته له ځنډ څخه سږکال زموږ ډیر هیوادوال یو ځل بیا د اسلام د یو عظیم رکن د حج سترې فریضې ادا کولو لپاره حرمینو ته تللی دي. الله تعالی دې د دوی ټول عبادتونه او دعاګانې قبولې کړي او الله تعالی دې په خیر خپلو کورونو ته راورسوي او الله جل جلاله دې د دوی او د ټولو حاجیانو حج مبرور وګرځوي. هیله لرو چې حاجي صاحبان په خپلو نیکو دعاګانو کې موږ او د اسلامي امارت ټول مسؤلین یاد کړي، د هیواد د پرمختګ او د ولس د هوساینې او خوښیو لپاره هم دعاګانې وکړي. موږ ګاونډیو او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوو چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې زموږ له خاورې څخه په استفاده د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. همدا ډول له نورو هیوادونو څخه هم غواړو چې زموږ په داخلي چارو کې هیڅ ډول مداخله ونه کړي. موږ د امریکا په شمول له ټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې ښې او پیاوړې ډیپلوماتیکي، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړو او دا د ټولو جهاتونو په خیر بولو. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. د هیواد په بیا رغونه کې باید ټول ونډه واخلو. دا مو هیوادنۍ مکلفیت او دیني وجیبه ده. په ټولو جهاتونو غږ کوو چې موږ له هیڅ چا سره زیاتي دښمني نه غواړو. زموږ غیږه د خپلو هیوادوالو پر مخ خلاصه ده. زموږ دوستي او دښمني د اسلامي اصولو پر بنا ده. دا چې له بهر څخه افغانان بیرته خپل هیواد ته د راتګ په حال کې دي، نو د تماس کمیسیون ته لارښوونه کوم هغه افغانان چې هیواد ته راځي د هغوی سره ټولې شوې ژمنې پوره کړي، د هغوی سر، مال او عزت ته څوک زیان درنه ونه رسوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د هیبت الله د پیام په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.